رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من قال لا اله الا الله دخل الجنه. معاذ رضی الله تعالی عنه روایت کی وی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ویل ولکچیری یو چا ویل لا اله الا الله دغه شخص به جنت ته داخل سي او بیا ور اضافه کړه و ان ظن و ان سرق، که څه هم دغه شخص زناکاره یا غل وي. معاذ وایي ما بیا پوښتنه ورڅخه وکړه چې و ان ظن و ان سرق یا رسول الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا جواب راکوي و ان ظن و ان سرق، که څه هم دغه شخص زناکاره او غل وي. د معاذ پزه چې په خاوره سپیره وي. وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره هم ورسره اضافه کړل. نو معاذ رضی الله عنه چې به کله دا حدیث وایه دا د پزې